کوم اوس موږ چینل نوی سبسکرایب کړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د نویو ویډیوګانو د خبرتیا لپاره په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو د نویو ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ او د نورو سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې ویډیو په بېلابېلو پروګرامونو کې د نورو سره شریکه کړئ او یا لینک کاپي کړئ چاته یې ولېږئ. کاپي باندې کلیک کړئ او لینک یې خپل ملګري ته یا د چا اړتیا وي هغې ته ولېږئ. اوس راځم په دې باندې کار کوم چې څنګه موږ یو ډیټا ټایپ بیرته ډیلیټ کولی شو. کوم ډیټا ټایپ چې استعمال شوی یا په یوز کې یا کوم ټیبل کې موږ استعمال کړی هغه موږ څه کولی نه شو ډیلیټ کولی نه شو. اوس که زه راشم دلته ورته وایم چې ډراپ ټایپ مثال کوم یو ټایپ مای سټیټس مثال دا چې که ډراپ کا اوس زه دا سلیکټ کوم ورته وایم چې رن. که دلته وګورئ cannot drop my status data type because other object depend on it. Column status and table students depend on دغه data type. مثال د کالم چیرته سټوډنټ کې مثال دغه دی. مثال موږ په کوم کې استعمال کړی په سټوډنټ کې ګوره سټیټس. که زه راشم دلته ورته وایم چې مثال دلته وایي که ډرایپ کوې که فورس کوې که نه مثال په هغه شکل کې وایي دلته څه ورته ولیکم ورته لیکم چې کاسکیډ مثال کاسکیډ. دا اوس سلیکټ کوم ورته وایم چې رن. مثال ګوره وایي نوټس کاسکیډ کالم سټیټس دا سټوډنټ ټیبل نه مثال دا حتی بیا څه کوي هغه کالم د دې نه څه کوي د منځه وړي ویلو به پکې څه نه وي یا کالم سره مثال د کله چې تاسو د ډیټا ټایپ د منځه وړو په هغه شکل سره دلته ګوره ټیبل نه کالم د منځه وړو. د ډراپ سره به مثال ډېر احتیاط کوي. ډیلیټ ډراپ د دې سره به ډېر زیات احتیاط کوي. که چېرته مثال تاسو په غلطۍ سره یو ټیبل ډراپ کوي ګوره په دې کې یا یو ابجیکټ ډراپ کوي یا یو ټایپ ډراپ کوي تاسو به د ټول ټیبل نه مثال هغه ډیټا ټایپ د څومره ټیبلو کې چې استعمال شوی د هغې نه به یې څه کوي ډراپ کوي. نو کله چې تاسو کاسکیډ کله چې ډیپینډ یو ډیټا ټایپ یا مثال یو ټیبل ډیپینډ نو په هغې په اخر کې موږ څه لیکو کاسکیډ مثال چې د بل سره ډیپینډ وي نو په دې شکل سره موږ ډیلیټ کولی شو یا ډراپ کولی شو. خو د ډراپ ډیلیټ د دې سره به ډېر احتیاط کوي. کله چې تاسو یو ابجیکټ په PostgreSQL کې د منځه ویسئ یا ډراپ کړئ یا ډیلیټ کړئ بیرته هغه رول بیک کولی نه شئ بیرته هغه انډو کولی نه شئ بیرته هغه راوستلی نه شئ. دې ته باید تاسو متوجه اوسئ. ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه پورې وکتله. که ویډیو مو خوښه شوه مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او خپل نظر مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. ستاسو ملاتړ موږ هڅوي چې نورې ګټورې مسلکي او تخنیکي ویډیوګانې هم درسره شریکې کړو.